او یا قربان ستا په زمانه ګیله کېږي نو څنګه لا قدرمنو کتن آواز راغی واه 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 هغه ګوره زمونږ ټاپه لا مزه کوي هغه یو څوکي دی واه 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 در نظر قدر استاد احمد ګل د موسیقۍ د دنیا پیژندلی نوم رښتیا خبره ده دغه نوي ځوانان چې څومره هڅې کوي دا د دې سپینګیرو دا د دې مشرانو سپارښت دی د پښتو ادب ته شعر ته هنر ته او دا ټولې مني موږ سره نیاز هم دی موږ سره ګل اکبر راهیم دی استادجي دا راته ووایه چې ستاسو په وخت کې نه ساونډ و نه څه بله قصه وه خو چې یا قربان به دې کو که نه د غرونو کې باسې کړنګاری وشو دا دله خدای کم پیش در کړی دی دا خو الله تعالی ګوره هغه زمانه کې خدا شدونه نو که نه او خو چې موږ به ډېر خلک به نو خبر مونږ نه خو چې موږ به یې قربان کو او موږ به یو ګنټه مجلس کولو نو خلک به د لرې لرو ځایونو راغلل واه واه راځه استاد جرورو راځه پته نه وه موږ خو آواز واورېدو څلور پنځو کیلومترو کې آواز راغی چې دا خو احمد خان دی احمد ګل دی دا وازونه خو هم داسې خو نو که نه داسې نو ګل اکبر راهي راښکاره شه خبرې واوره د مشرانو نیازه څه شوې نه داسې ممکنه ده نیاز او ګل اکبر راهي چې د ماما په مشرۍ کې موږ داسې یوه ټپه هم وکړو د غرونو کې یو کړنګار هم راخور کړو خیر دی زموږ اواز د دې ونو نه نه وځي ماما جانه ته ارشاد کوې یو ټپه ته شروع کوو موږ د سره کوشش کوو موږ ستړي نه کړي ګوره موږ کمزوري سندرغاړي یو چل را سره ونه کړي او یا قربان ستا په زمانه ګیله کېږي نو زه په ولکه د زورورو او زورورو خلکو یما او یا قربان مالا می وړې او که وړې زړګی راکه چرې به ما کما په ناچارې درکړې وینا قربان دغه ما درته وې پوره بیله کې او د یارانې خبرې ډېرې ګرانې دي نه زما د زړه کترې دې پرې کړې نو ستا لال ماس په لاس کې چا درکړی و نه څنګه قدرمنو کتن آواز راغی واه 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 هغه ګوره زمونږ ټاپه لا مزه کوي هغه یو څوکي دی واه 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 در نظر قدرمنو باران دی باړګلۍ ده او دغه خوندونه دی دغه سندره ده استاد جی تاسو یو ټپه خوندونه دا د افسر افغان خوشاله اوسئ ژوند به آبادو ژوند سره به مینه ساتو استاد جی ژوند سره به مینه کوو ستاسو دغه ټپې چې دي دا زمونږ ژوند دی ډېره مننه کوم خوشحاله اوسئ ماما جانه تاسو د راشد باره کې کومه خبره وکړه جي راشد کته نه ټپه راپورته کړه ما خو ټپه وکړه که نه او موکه دماغ اوکه واه تا څلورمه وه پکار ده چې تا نه هېره وي چې تا هغه پسې تللی تا هماغه طرز راوچت کو خو د بدلې طرز کړي واه 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 د راشد دپاره د لاسونو پړقا پکار ده جي راشده زنده‌باد یا واه د استاد نه ته پاس یوه تاریخ دی تاریخ دا شخصیت دی په پاکستان کې چې پنجابیان یې مني او هر ملک والا به مني چې احمد ګل استاد دی او بهرحال دته له دا درکړو واه 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 زما بچی دی خدای مې دی د خور نه مې پیدا دی دا غټه پس ته وکړه چې ماما مې دا ټپ